اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو ته د مثلث د زولو ترمنځ اړیکه، مزلګانې، د مزلګانو ډولونه او د مزلګانو د داخلي زاویو مجموعې پیدا کول او د زولو د امتداد له مخې د مزلګانو ډولونه در وښیم. لومړۍ خبره تاسو په یاد ولرئ چې هر وخت لپاره د مثلث د دوو زولو مجموعه به د دریمې څخه زیاته وي یا لویه وي. که چیرې د مثلث لپاره د دریو زولو اوږدوالی داسې راکړل شوی وي چې په هغه کې د دوو زولو مجموعه د دریمې څخه لویه نشي، نو په هغه فاصلو سره نشو کولی چې یو مثلث رسم کړو. نو دغه قاعده باید هر وخت لپاره په یاد ولرو. لکه مثال دا 4 واحده ده، دا 15 واحده ده، دا 3 واحده ده. نو د دوو زولو مجموعه به د دریمې څخه زیاته وي. 3 جمع 4 لوی دی 5 څخه، 3 جمع 5 لوی دی 4 څخه، 4 جمع 5 لوی دی 2 څخه 3 څخه. صحیح شو؟ ښه. مزلګان کلمه جمع ده او مفرد کلمه مزله ده. مزله هغه تړلې ناحیه یا هغه تړلې ساحه ده چې د مستقیمو قطع خطونو د تقاطع څخه لاسته راغلي وي. په داسې حال کې چې دوه زولې د یو مستقیم خط په امتداد نه وي او د مزله یو راس یوازې د دوو زولو د تقاطع ټکی وي. د تعریف مفهوم په دغه مزله کې ګورو یا په دغه مثلث کې ګورو. لومړی خبره مو دا وکړه چې یوه تړلې ساحه دا یو تړلی شکل دی یا یوه تړلې ساحه ده. دوهمه خبره مو دا وکړه چې د مستقیمو قطع خطونو د تقاطع څخه لاسته راځي. دا هم یو مستقیم خط دی، دا هم یو مستقیم خط دی، دا هم یو مستقیم خط دی چې دغه ځایونو کې یو د بل سره تقاطع کړې ده. دریمه خبره مو دا وکړه چې دوه زولې باید د یو مستقیم خط په امتداد نه وي. لکه دغه زوله دغه زوله د یو مستقیم خط په امتداد نه دي، ځکه دلته یې مدفعله کړی دی. او وروستۍ خبره دا چې یو راس به یې یوازې د دوو زولو د تقاطع ټکی وي. لکه دغه دا راس یوازې د دغې او د دغې دوو زولو د تقاطع ټکی دی. همدغسې دا د دغه دوو زولو د تقاطع ټکی دی، همدغسې دا هم د دغه دوو زولو د تقاطع ټکی دی. نو دې ته ورته که نور اشکال ځانګړنې ولري مزلګانې ورته ویلی شو. ښه، د مزله ډولونه. مزله په دوه ډوله ده، منظمه مزله او غیر منظمه مزله. منظمه مزله هغه ده چې په هغه کې ټولې زولې او زاویې په خپل منځ کې مساوي وي، او غیر منظمه مزله هغه ده چې په هغه کې ټولې زاویې او زولې په خپل منځ کې مساوي نه وي. منظمه مزله کولی شو په مثلث کې هم وښیو. مثال ښه ډول ځایه مثلث که چیرې درې واړه زولې درې واحده وي، زاویې شپېته درجې وي، نو په دا حالت کې دې مثلث ته یوه منظمه مزله ویلی شو، ځکه چې همې زولې سره مساوي دي او همې داخلي زاویې سره مساوي دي. خو که چیرې په یوه شکل د مزله کې دا خاصیت موجود نه وي، بیا به غیر منظمه مزله ورته وایو. مثال دغه مثلث لکه مخکې هم رسم کړی و، دا که 4 واحده وي، دا که 15 واحده وي، دا که 3 واحده وي، فرض کړئ دا که 90 درجې وي، دا 50 درجې وي او دا 40 درجې وي، نو دې شکل ته بیا یوه غیر منظمه مزله وایو، ځکه نه یې زوله په خپل منځ کې مساوي دي او نه یې زاویې په خپل منځ کې مساوي دي. دې ته ورته تاسو کولی شئ د کتاب په مرسته نور شکلونه هم وګورئ او قضاوت وکړئ چې کوم شکلونو ته مزلګانې نه ویلی شو او کومو ته نه شو ویلی. راځم دې خبرې ته د مزلګانو داخلي زاویو مجموعې پیدا کول. مخکې له دې تاسو دا خبره په یاد ولرئ چې د زولو د امتداد له مخې مزلګانې په 2 ډوله دي، یو مقعرې مزلګانې، بل مخدبه مزلګانې. مقعرې مزلګانې هغه دي چې د زولو امتداد یې د شکل یا د ساحې د داخل څخه تیر شي، او مخدب مزلګانې هغه دي چې د زولو امتداد یې د
داخلي ساحې څخه تیر نشي. لکه مثال دغه شکل یوه مقعره مظله ده، ځکه چې د زلو امتداد یې د شکل د داخل څخه تیریږي. دغسې دا د دې زلو امتداد شو، دغسې، او دا د دې زلو امتداد شو. دا په خپله څه ډول مظله شوله؟ مقعره مظله شوله. او که مثلث په پام کې ونیسو، مثلث په خپله یوه مخدبه مظله ده، ځکه چې د زلو امتداد یې د مثلث د داخل څخه یا د داخلي ساحې څخه نه تیریږي. راځم وروستۍ خبرې ته. د داخلي زاویو د پیدا کولو لپاره دا فرمول په یاد کې ولرئ. اس مساوي کېږي کوس شیرو n منفي 2 ضرب 180 درجې. په یاد ولرئ چې n د زلو شمېر راښایي، n د زلو شمېر راښایي، او n هر وخت لپاره د دریو څخه لوی او مساوي قیمتونه اخیستلی شي. نو که چیرې فرض کړئ د مثلث د داخلي زاویو مجموعه پیدا کوو، د مثلث زولې څو وي؟ 3. n ته به 3 قیمت ورکړو. دلته د n پر ځای 3 لیکو. s مساوي 3 منفي 2 ضرب 180 درجې. s به مساوي شي 3 منفي 2 1 ضرب 180 درجې. نو معلومه شوه چې د مثلث د داخلي زاویو مجموعه څو کېږي؟ 180 درجې کېږي. که د مربع پیدا کوو، د شي پیدا کوو، مثال که د مربع پیدا کوو، د مربع زولې څو وي؟ 4. 4 به پکې وضع کړو. اس مساوي کېږي 4 منفي 2 ضرب 180 درجې. 4 منفي 2 څو پاتې کېږي؟ 2 ضرب 180 څو کېږي؟ 360 درجې. نو په دې شکل ویلی شو چې د مربع د داخلي زاویو مجموعه 360 درجې کېږي. د دې فرمول په مورد بعضې نور موضوعات هم شته چې په راتلونکي ویډیو کې به په هغه باندې تاسو ته خبرې وکړم. د نن لپاره درس په همدغه ځای بس دی. بیا هم چې لیونی درس سره حاضرېږم. د الله په امان.